غیرت یې د مړ شوی مسلمان په نارو سر ده. غیرت یې د مړ شوی مسلمان په نارو سر ده. ته وګوره غزه ته چې بیا جوړ پرې نن محشر ده. او بس هر یو دا نارې کړي کاش چې نن عمر ژوندی وی. بس هر یو دا نارې کړي کاش چې نن عمر ژوندی وی، یا بل صلاح الدین ایوبي په شان زمری وی چې سر چا پورته کړی وی هغه سر یې ترې پرې وی. خو نه راځي دا خلک، ټول امت په دې خبر ده. ته وګوره غزه ته چې بیا جوړ پرې نن محشر ده. بس څوک چې را پیدا شي چې ووایي زه عمر یم، دا خوشې په نارو نشي چې ووایي حاضر یم، بیا زه نن په جهاد باندې ولاړ لکه د غر یم. د غرب د مفکورې نه چې شي خلاص بیا مسلم نر ده. ته وګوره غزه ته چې بیا جوړ پرې نن محشر ده. او چې هر خوا د نظر ګرځي مسلم په حکمرانو، چې هر خوا د نظر ګرځي مسلم په حکمرانو، دیواړه غلامان دادا انګریز او یهودیانو، هیڅ غږ پورته کړای نشي دوی د خپل مسلمانو. نو څه توقعات به ترېنه کړې که سر لښکر ده. ته وګوره غزه ته چې بیا جوړ پرې نن محشر ده. ځوانانو را بیدار شئ، اوس دا وخت یې د جهاد ده. ځوانانو را بیدار شئ، اوس دا وخت یې د جهاد ده. د کفر او الحاد ختمول غواړي که فساد ده. قرآن حدیث مو پریښی د ژوندون مو ټول برباد ده. نور غږ د تکبیرونو پورته کړی لرو بر ده. ته وګوره غزه ته چې بیا جوړ پرې نن محشر ده. او وخت نوره آخري ده، د مهدي په انتظار شئ. وخت نوره آخري ده، د مهدي په انتظار شئ. بیعت به درنه اخلي، په قتال ورته تیار شئ. عمر درویش مروت وایم، نبی له نامزار شئ. نبی مو آخري ده، سپین قرآن زموږ رهبر ده. نبی مو آخري ده، سپین قرآن زموږ رهبر ده. ته وګوره غزه ته چې بیا جوړ پرې نن محشر ده. ته وګوره غزه ته چې بیا جوړ پرې نن محشر ده.